د قرآن کریم د ترجمې څلوېښتم درس سورة البقره یوسل او درې اویاوم آیات. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. انما بشک همدا خبره ده حرم چې هغه جل جلاله حرام کړی دی علیکم پتاسو باندې المیتة خوړل د مرداري والدم او د ویني هغه وینه چې د رګونو نه بهیږي ولحم الخنزیر او د خنزیر د غوښې وما او د هغه څه اوهل چې آواز شوی وي به په هغې باندې لغیر الله د پاره د عزت او خوشالولو غیر الله د غیر الله، یعنی چې ووایي چې دا مې د پلانکي بت یا زیارت یا پیر په نوم نظر کړی دی، نو د دې ذکر شوو شیانو خوړل قطعا حرام دي. فمن اضطر نو که څوک مجبور شو، یعنی د حرامو خوړلو ته داسې مجبور شو چې د حرام خوراک نه پرته د مرګ خطر وي، خو چې غیر باغن نه سرکشي کوونکی وي، یعنی د الله د حکم نافرمانی په زړه کې نه وي، ولا عادن او نه د حد نه تیریدونکی وي، یعنی په زړه کې یې داسې نه وي چې ښه ځان موړ کم، بلکې په زړه کې دا وي چې صرف د مرګ نه بچ شم، نو په دې صورت کې که د ضرورت په اندازه حرام شی وخوري فلا نو نشته اثم ګناه، فلا اثم نو نشته ګناه علیه په هغه باندې. ان بشکه الله الله تعالی غفور بخونکے رحیم او بے حد رحم کونکے دے. ان بشکه الذین آغا خلق یکتمون چې پټوي یکتمون چې پټوي ما آغا احکام انزل چې نازل کړي دي الله الله تعالی من الکتاب د کتابنا ویشترون او اخلی اغوی به پدی پټولو د الله تعالی د احکامو ثمنن قیمت قلیلا لگ، ځکه چې د الله تعالی د آیاتونو په مقابل کې ټوله دنیا هم هیڅ قیمت نه لري. اولئک دغه خلق ما یأکلون نخوری نه اچوي فی بطونهم په ګیډو د هغوی کې الا مگر النار
اور، یعنی د دوزخ اور په ګېډو کې اچوي. ولا یکلمهم، او خبرې به نه کوي الله تعالی د دوی سره یوم په ورځ القیامت د قیامت. ولا یزکیهم، او نه به هغه جل جلاله پاک کړي دوی د ګناهونو نه. یعنی ګناهګار مسلمانان به د یو وخت پورې په دوزخ کې وي. کله چې د ګناه نه پاک شي نو بیا به الله تعالی جنت ته لیږي. خدا خلق چې د الله تعالی احکام او حقیقت د خلقو نه پټوي او د خپل ځانه غلط مشورې او فتوا خلقو ته ورکوي، دوی به هیڅ کله نه د ګناه نه پاک شي او نه به جنت ته داخل شي. ولهم، او دوی ته عذاب دی علیم دردناک. اولئک، دغه الذین، آغا خلق دی اشتروا چې اخیستې ده الضلالته گمراهی، یعنی غلطه لار، بالهدى په بدل د هدایت یعنی د سمې لار کې. والعذاب، او اخیستی دی العذاب عذاب بالمغفرتی په بدل د بخنی کې. فما اصبر، نو تعجب دی څومره صبر کون کی دی هم دوی علی النار په اور د دوزخ. ذالک، دا عذاب دوی ته بأن، په دې سبب سره دی چې بېشکه الله تعالی نازل کړی دی الکتاب کتاب بالحق، په حق سره، په رښتیا سره. وان، او بېشکه الذین، آغا خلق اختلفو چې هغوی مخالفت کړی دی فی الکتاب، په کتاب کې، لفی، خامخا، په داسې شقاق مخالفت کې دی بعید چې د حق نه لري دی. لیس، ندا البر نیکی، لیس البر ندا نیکی، یعنی یوازې دا کار نیکی نه ده ان چې تولو واړوئ تاسو وجوهکم مخونه ستاسو قبل په طرف المشرقی د مشرق والمغربی او مغرب. ولكن، او لیکن البر بهتر نیکی
من د آغا چا دا آمنا چې ایمانی راوړی وي بالله په الله تعالی والیوم او په ورځ الاخر د آخرت والملائکتی او په فرښتو والکتاب او په ټولو آسمانی کتابونو والنبیین او ایمان راوړی وي النبیین په ټولو پیغمبرانو وآتا او ورکوي المال مال علا په حبه محبت هغه جل جلاله کی وآتا المال علا حبه او ورکوي مال په محبت الله تعالی کی ذوی القربا خپلوانو ته والیتاما او یتیمانو ته والمساکین او مسکینانو ته وابن السبیل او ورکوي مال په محبت الله تعالی کی وابن السبیل مسافرانو ته والسائلین او سوالګرو ته وفي الرقاب او په آزادولو د مریو یعنی غلامانو یا د قرضدارانو په قرض ورکولو او د هغوی په غاړه خلاصولو کې د الله تعالی په محبت کې مال ورکوي واقام او ادا کوي الصلاة لمونځ وآتا او ورکوي الزکاة زکات والموفون او وفا کوونکی یعنی پوره کوونکی وي بعهدهم په وعدو خپلو اذا کله چې عاهدو وعده وکړي هغوی یعنی د خالق یا د مخلوق سره چې وعده وکړي نو پوره کوي والصابرین او صبر کوونکی وي فی البأساء په سختیو یعنی مالی تکلیفونو کې والضراء او په تکلیفونو یعنی بدنی تکلیفونو یا مریضیو کې وحین البأس او په وخت د جنگ کې یعنی په لار د الله تعالی کې د حق او باطل په جنگ کې اولئک دغه ذکر شوی خلق الذین آغا خلق دی صدقو چې رښتینی دي یعنی صداقت کړی دی په دین کې و اولئک او دغه خلق هم دوی المتقون پرهیزګاران دي یعنی د بدو کارونو نه ځان ساتونکي دي وصلی الله تعالی على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين.